د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ مولوي موسی کلیم عاصم د لوګر د استناب محکمې د رئیس په توګه وټاکل شو. د نوموړي د معرفت په مراسمو کې د لوګر ولایت مرستیال والي ترڅنګ د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. د لوګر مرستیال والي مولوي عنایت الله شجاع د نوي ګمارل شوي رئیس مولوي موسی کلیم د تقرر مکتوب ولوست او په دولتي ادارو کې تغییر او تبدیل یو اصل وګاڼه. مرستیال والي همداراز د لوګر د استناب محکمې د مخکني رئیس مولوي عبدالسلام رح الله د خدماتو ستاینه وکړه او له نوي ګمارل شوي رئیس څخه یې وغوښتل چې د لوګر ولس ته لا ښه خدمات وکړي. جناب اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی امارت اسلامی افغانستان تبدیلی محترم مولوی موسی کلیم عاصم فرزند محمد اکبر اخونزاده رئیس محکمه مرافعه ولایت بغلان به حیث رئیس محکمه مرافعه ولایت لوګر به عوض مولوی روح الله صورت گرفته است. له بل لوري نوي ګمارل شوي رئیس مولوي موسی کلیم عاصم هم وویل خپله دنده باید په ښه او احسنه توګه ترسره کړو څو الله جل جلاله او ملت ته ځوابوونکي واوسو. چې سبا د لوګر یتیمان موږ ته تر حاجت نشي هغه داسې عدالت باید موږ ته وکړو چې د یو شهید یو بوره مور چې نن سبا د ورته د اختر په مناسباتو کې به د زوی کالي نه لري د اختر په مناسباتو کې به د دې په ځای چې د خپلو زامنو ته کالي وګنډي د خپلو زامنو د شهیدانو په شناخته باندې به دسمالونه ځړوي هغه به داسې بېوزله کونډې چې د بېګا روزمات طریقه به نه لري. د یادونې وړ ده چې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ د بغلان ولایت د استناب محکمې رئیس د لوګر د استناب محکمې د رئیس په توګه او د لوګر ولایت د استناب محکمې رئیس د پروان ولایت د استناب محکمې د رئیس په توګه وټاکل شول.